این برنامه با کمک و همکاری مالی مردم ایالات متحده آمریکا از طریق اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID تهیه و نشر می‌گردد. مسئولیت محتوا و نظریات موجود در این برنامه به دوش مؤسسه بین المللی کانترپارت نبوده و منعکس کننده نظریات اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID نیز نمی باشد. سلام، دیدگاه خبرونه ته ښه راغلاست. د روڼوالي نړیوال سازمان قضا او پولیس چې دواړه د قانون په حاکمیت کې تر ټولو مهم رول لوبوي تر نورو ادارو په اداري فساد کې ډېر ښه په ګوته کړل، خو د دغه راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت د موندنې ناسمې وبللې. د هرات سیمه اداره هم په قضا او پولیسو کې د پراخ فساد په تړاو د روڼوالي نړیوال سازمان د موندنو په ردولو کې مخکښ کول. زه سمیع عزیزي معلومات سره په خپرونه کې میلمانه دي هر یو قاضي احسان الحق احسان د اداري فساد د مخنیوي د تدابیرو مشر، همداراز ډاکټر کمال سادات د آزادو مبصرینو د ټولنې مشر، همداراز شریف الله کموال د ولسي جرګې غړی. تاسو ته په لومړي کې راغلاست. مخکې له دې چې بحث پیل کړو، زموږ تخنیکي همکارانو د اداري فساد په تړاو په هرات کې د اوسیدونکو ستونزې راخیستې ده. لنډه ویډیو په ګډه سره وګورو، بیرته راګرځو، بحث مو دوام لري. ماتیم وکړئ. مسئول اداری خودت و همون کسی که همین شخص گفته که افغانستان فاسدترین دولت ممکن سرتاسر افغانستان همین فاسدترین دولت باشه و همون فساد اداری جریان داره. بدون پول هیچ کار اجرا نمیشه. ما هم تو پوزکنده میگم خدا کنه من هر کار میکنم. فساد خوبی که وجود داره، اگر ما پول ندیم یا پول نگیره کار ما اجراات نمیشه. دیگه معلوم داره که پول بدی کار اجرا میشه که نه دیگه خونه میشه. مشکلات عمومی اینجا که هست، یک عده مشکلات هست که دولت هیچ نوع رسیدگی به تقاضاهای مردم ندارن. مثلا بیشتر طرفدار پولدارا و زورمندا هستن، مثلا برخورد خوب ندارن. اگر پیسه‌دار نباشی یا زورآور نباشی کسی به حساب قضایی هم صدایتو نمیشنوه. حق کارگرا به گمرک ضایع میشه. یک نفر از 150 روپیه افغانی پیدا میکنه، یک نفر از 10,000 افغان روز پیدا میکنه. همین شورا هم که شده، یک عده شورای مردمی هم که شده، یک عده هنوز هم چیه و اونجا هنوز حکومت به دست دیکتاتورایه، هنوز به حساب اونا زور میگن. اونا ما رو موضوعات اینجا که هست، مثلا ما اینجا شاروالی داشتیم قبل از این شاروال فعلی، ما شاروال بی سواد داشتیم 5 سال اینجا یا 6 سال یا 7 سال اینجا شاروال بود. از وقت طالبا به بعد هیچ کسی پرسان نگرد که تو اینجا 10 سال شاروالی چیکار کردی به این منطقه، با محیط چیکار کردی. اگه گرفت مثلا چند تا زن گرفت، اون چند تا خانه گرفت، چند دفعه به حج رفتن، از روی پول ملت داخل گمرک یک عده کسانی هستن که پول حق ملت رو میگیرن. خودی رفته روی موتر داره به دنبال مثلا مصرف شخصی خمرسن. یک عده کسانی هستن که از بدبختی و بیچارگی میرن به مرز ایران کشته میشن یا معتاد. و دوم از که تمام کسانی که اینجا به می شورا ما به قریه ما ولسوالی ما بیشتر کسانی که حاکمیت دارن خود از اینا کلانای موادای مخدرن، سرباندای مواد مخدرن، خود از اینا پخش کننده مواد مخدرن. و دولت مستقیم میفهمه که اینجا مواد فروشه کی نیه. هیچ عکس العمل در قبال مواد مخدر نداره. اگه مرز ایران هم امروز شلوغه به خاطر از مواد فروشه، اگه مرز ایران ثابت بود ما از اینجا راحت به حساب مرکب میرفتیم به ایران، کل می آوردیم، کس از ما نمیپرسید، به سکل میرفتیم، کس از ما نمیپرسید. خب محکمه به واسطه از اینکه اینا خیلی میدونم و خیلی چیزی شکایت نرسیدگی نمیشه، خیلی طولانی میشه. شکایت که میکنم زود به ارز نرسیدگی کردن نمیشه. با اون واسطه بیشتر از طریق جرگه ها حل حاصل میشه. مشکل بیشتر ناخود شما که میفهمده که یا مثلا مسئله رشوه بوده یا مثلا طرف بینی هم هر که طرف خود میبینه منطقه زیاد چیز نمیکنم، عادلانه مسئله کسی پیش نمیبرم. مردم زیادتر نه مشکلی که گیر میکنم تا گیر مانده هستم دیگه 3 سال 4 سال آخر بیخیال میشن از اون، آخر مجبوره یا ردری علدم دیگه یا یلم بدم دیگه. رد چیز مشکل بیشتر یک حلم بشه به دل دیلی حلم میشه. قانون که روز یک سال میشه که ملت ما و شما هم یکی باشه. اول نه قانون با بعضی قانون هست با بعضی نیست. گفتم که قانون بر کل مردم برای جامعه جماعت ولسوالی ما در ما خبر نداریم. به این قانون تطبیق یکسر به اون خاص نمیشه. هر کس از خود جای داره. آدم سرمایه‌دار جای داره، آدم غریب جای داره.
آدم غریب بود و آدم سرمایه‌دار. بعد خانم تکزیر ما 6 ماه بین خود بعد از 6 ماه راه زدیم. بعد تمام اون منتشر اون فقط باشه که محکمه که بعد 10 سال بیشتر سال فیصله نشده. علت اینه که مثلا الفاظ نمیدونم. علت اینه که مثلا همون یا همون قاضی یا همون سارنوال این موضوع رو به کشال مندازه فهمید یا نه تابتان از هر دو طرف از هر دو جناح چیز پول عکس کنه اگر به منافع مثلا او تمام شد که خوب اگر نشد دیگه وضع علت طبیعیه دیگه. مجرمینی که چنگال قانون میفته خب بعضی مشکلات های هم هست، مشکلات قومی، مشکلات پلیسی، مشکلات منطقوی من ایجاب نمیکنم. متاسفانه بعضی مجرمین چنگال قانون میفته، بعضی بزرگای ما گله از بزرگای خود داریم که بعضی مجرمین از مجرمین نباید هیچ کس دفاع بکنه. بعضی روی یک سلسله مشکلات قومی یا منطقوی که دارن میرن به یا خدمت جناب ولی صاحب میرن یا قماندان صاحب امنیه میرن، اونم یا تعهدی از اینا میگیرن که دیگه باید این کار به منطقه صورت نگیره. هست بعضی مشکلاتی هست متحد میکنم، لیکن به او پیمانه نیه که کسی مجرم دستگیر میشه و او در بدل چیزی رها شه. این گپ اصلا وجود نداره. از این نظر ما به شما اطمینان. بیا هم ښه راغلاست. کمال صاحب لومړی پوښتنه له تاسو څخه پیل کوو، بس به هم له تاسو څخه لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې مو ولیدل چې خلک په هرات کې کله چې قضایای د حل لپاره دولتي ادارو ته ځي هلته چې پیسې یا بړې ورکړي کار یې نه کېږي. په همدې حال کې نړیوال د روڼوالي نړیوال سازمان هم په افغانستان کې قضا او پولیس د اداري فساد تر ټولو مخکښ فساد کې وبله. دلته ستونزه چیرې ده سره له دې چې موږ په افغانستان کې اداري لرو د اداري فساد پر ضد چې یوه لویه ادارې د اداري فساد پر د مبارزې عالی اداره ده او داسې تر څنګ نور موازي ادارې هم شته، خو نړۍ هم په دې هڅه کې ده چې د اداري فساد له منځه یوسي او ریښې وباسي. کورنۍ او بهرنۍ هڅې روانې دي، خو بیا هم فساد پر خپل اوج کې پاتې ده. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دا فساد بسم الله الرحمن الرحیم. درته له مخې سلام او احترام وړاندې کوم له سبا تلویزیون اورېدونکو ته او لیدونکو ته. واقعا تنها فساد نه، امنیت مسائل وګوره، اقتصادي مسایل وګوره، تعلیمي وګوره، په افغانستان کې دا ټول مشکلات دي. یو په لوړه کچه دي، یو په جګه کچه دي. تاسو ته بهتره معلوم نړیوال که واقعا غواړي چې فساد ورک شي پوره کولی شي. فساد چا پیدا کړو؟ نړیوال پیدا کړی. په افغانستان کې څوک فساد کوي؟ په ټیټه کچه یو مامور چې هغې معاش کم دی، هغه هم په زوره چې یو څوک رشوت ورکوي، غیر قانوني کار به کوي، خپله مجبوره کوي. اصلا ولس زموږ خپل افغانان دا احساس او فکر پیدا کړي. تاسو ته معلومه چې دلته د یوه څارنوال ته څوک تر څنګ امریکایي نه دی ناست چې هغه نه څوک چې ورځي مراجعه کوي هغه نه پیسې وغواړي، خو همدغه افغانان دي، دغه دولت دغه نظام ده چې دوی په پیسې په بدل کې څوک چې پیسې ورنکړي کار یې نه کوي. ما ته دا ویل چې مشکلات دغلته دی چې ولس راجګ شي واقعا په اداراتو کې زموږ اسلامي ټولنه ده او په اسلام کې په رشوت ورکول رشوت اخیستل دواړه حرام دي، دواړه مجرمین دي. صحیح دی؟ دا احساس باید هر افغان وکړي چې ولې په دې اداره کې منه غیر قانوني رشوت والي باید راجګ شي. دغه د ظالم پاچا په مخ کې حقیقت ویل افضل جهاد دی. نو په دې نه کېږي چې پیسې اخیستل کېږي فساد دی. راځي چې مخکې شو موږ به ورسره یو، خو دا ده چې موږ پوهېږو مشکلات ډېر زیات دي. بیروني دسایس شته دی چې هغه زموږ د افغانستان بعضې ادارې صحیح د ادارو کې مشکلات دي چې بعضې ادارې د دې لپاره ناستې چې یو 2 روپۍ پیدا کړي د پاسه نه او بخړي دي چې د پاسه نه نیر پاک نه شي، سیند پاک نه شي، لاندې دا ویالې به همداسې بیا مرداره وپکې را روانې. هر څومره چې دا ویالې موږ پاکې کړو خو د پاسه نه موږ ته مهم چې همدغه پاسه باید خپل افغان دولت باید خوځښت وکړي، حرکت وکړي، اقدام وکړي، که نه نړیواله ټولنه؟ نه، نړیواله ټولنه هم د افغانستان د همکارۍ دپاره چې راغلی ده، خو غواړي افغانستان سره همکاري وکړي. په ادارو کې ظرفیت سازي باید رامنځته کړي. صحیح دی؟ تاسو ته موږ معلومه زموږ ادارې ختمې وي. اوس هغه کومې ادارې چې لرو هغه ظرفیتونه چې لرو هغه نه دي کافي. نو په دې اساس باندې زموږ ولایتونو کې زیاتره لکه تاسو ولیدل زموږ معقلین خلک ستونزې لري. ادارو ته چې ځي په عذابېږي، تکلیف کېږي، بغیر د دې نه چې د دوی هغه قانوني کار دی چې زر خلاص شي، نور هم دوی ته دوباره مشکلات پیدا کېږي. په دې هکله باندې زیاتره موږ ته دا احساس او فکر د افغانانو ته پکار ده. واقعا که مسلمانان یو د دې دپاره باید قوي راجګ شو تر څو پوره وکولی چې په هغه اداره کې کوم فاسد سړی ناست دی، ولې فساد نه ډک دی، دا باید څنګه د دې ځای نه سره ورک کړو.
په دې نه کېږي چې هغه منډې وبخي هلته هغه تر سره جوړه وکړي او پیسې ورکړي. په نظام کې د نظام د اداري فساد پر وړاندې د نظام اراده مهمه ده. دلته بیا داسې اندېښنې دي چې دا نظام خپله اداري فساد له منځه وړلو ته اراده نه لري. په داسې حال کې چې نظام اراده ونه لري د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره، بیا څنګه کېدای شي ووایي چې خلک باید حرکات وکړي او دغه فساد جوړ کړي؟ ادارې چې کوم اندازه پورې کار کوي، موږ وکیلان چې کومه موضوع کوم ځای پورې رسېږي موږ خپل واسې کوو، کوشش کوو. هغه یو انسان دی، تاسو هم یو انسان اوسئ، دا هم ټول یو انسانان یو او بیا مسلمانان یو. دا احساس او فکر باید دا سړی ولري چې ته فساد دپاره زمینه مسایده یې او هغه ته پیسې غواړي یا ته پیسې ورکوې، خو دغه د مرجع شته. د مرجع کې هم باید همداسې مشکلات موږ لرو، خو دې لپاره یو دم باندې اوس نشي کېدلی. هغه کوم اندازې پورې چې دوی کوشش کړی، اوس اندازه دی باید ولس هم کوشش وکړي. ولس ته دا په کار نه چې کېږي، نورو چارواکو ته دا په کار نه چې کېږي. په حیث د یو مسلمان باید موږ دا مبارزې ته دوام وکړو، تنها د فساد د ختمولو د ادارې مسؤلیت هم لري، ځکه دا هغه کار دی چې واقعا زموږ د اسلام سره ټکر کې دی، ځکه دا زموږ باندې حرام دی. تاسو وایي دغه فساد چې دی د جوړې یا ریښې په بهر کې دي، نړیواله ټولنه کې دي، نو بیا څنګه کېدلی شي چې دغه خلک د حرکت له لارې چې ډېر د یو مهم کار لپاره یوې ادارې ته ورځي، هغه اړ ده چې په لنډ وخت کې خپل کار اجرا کړي، نو اړ ده هلته پیسې ورکړي، دې پر ځای چې هلته مبارزه وکړي خپل کار ته اصلي کار ته پاتې کېږي. نو بیا څنګه کېدلی شو بیا ووایي چې نړیوال دې ته اړ باسي دغه کمزوری ملت چې د خپل کار د اجرا لپاره اداري دولتي دوایر ته ورځي، هغه مبارزه ګټوره پرېوځي. نړیواله تر اوسه پورې کوم ځای کې فساد ختم کړی؟ فساد زیاتره د بهر نه راغی افغانستان ته. فساد په هغه ملکونو کې چې هلته اسلام نشته دی، هلته فساد هر څه زیاتېږي. چېرته چې مسلمانان وي هلته فساد نه وي. ولې افغانستان په اداري فساد کې اوس زه تر دې ته راځم، یعنې ما په دې حساب باندې چې زموږ خو یو دا ده چې ادارې کې لاسوهنې بیروني ډېر زیات شوي. دغه ده چې فساد زموږ هغه ظرفیتونه نشته دی. هلته ولس هم دودونه وټکول شو چې تقریبا په ادارو کې او په منطقو کې چې هغه هم دغه جرأت نه لري چې ورسره مخکې شي څنګه وکړي. په دا کې اوس بند پاتې و. نو خدای دې دې ته خیر پېښ کړي چې تر څو پورې 60% د ولس همکاري وکړي، 60% په ادارو کې ښه خلک شته هغوی د همکاري وکړي، 60% په نورو په نړیوالو کې هم ښه شته دی چې هغوی د همکاري وکړي. دغه نه یو شی جوړېږي. که چېرته زه غفلت وکړم ټیم وکړي هغه وکړي، همدغه سر ته په مشکلات پیدا کېږي. قاضي صاحب، تاسو چې د اداري فساد پر ضد عالي اداره کې کار کوئ، دغه 10 کلنه مبارزې پایله ستاسو څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. زه هم په خپل نوبت سره خپل سلامونه او نیکې هیلې ډېرو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته دی چې اداري فساد په افغانستان کې خپلې ریښې خپرې کړې دي او په سر تا سر د افغانستان کې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی دی. او تنها لکه مخکې جناب کامغال صاحب وویل چې تنها دغه د موږ د ادارې وظیفه نه ده چې تنها موږ دغه اداره وکولی شو دغه فساد مهار کړو په افغانستان کې. باید تګلارې ولرو. ټولې باید ادارې د موږ سره همکاري وي په دې رابطه باندې لاسونه تر اوسه همکاري نه ده. ولې همکاري شوې ده، خو اصل لکه محققو چې د موږ سره همکاري وشي اصل نه ده شوې. په بعضو ځایو کې موږ دوسیې جوړه کړو، مجرم پیدا کړو، هغه بیا سرانوي ته ولېږو، هلته بیا تور وباسي، یا د غوزه هغه دوسیه نه تعقیبي یا محکمې ته راشي، هلته براءت حاصل کړي. داسې یوه هماهنګي که د دغو ارګانو په مابین کې موجوده وي او د مجرم په رابطه باندې هغه جزا هغو ته ورکړله شي، نو فساد به په دې رابطه باندې څه کم شي. اما متاسفانه تنها یوه اداره نشي کولی او موږ دستاورد لرو، داسې نه چې موږ اداره په لاس کار دلته تشکیله شوې ده او دلته مامورین موجود دي او معاشونه اخلي. اداري فساد کچه راټیټه شوې ده، یعنې ډېر راټیټه، خو هسې لکه موږ چې غواړو هسې نه ده، ځکه چې فساد نهایت زیات دی په افغانستان کې او دغه اداره نشي کولی چې دغه ټول فساد هلته مهار کړي. د ادارو همکاري دلته ورسره ضرورت ده. د تاسو اداره څنګه نه ده توانېدلې چې د هماهنګۍ فضا رامنځته کړي له نورو ادارو سره په همغږۍ کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، ځکه همدغه یوازینۍ لاره ده چې باید ادارې سره یو همغږي شي، یو موټی شي. په دې رابطه باندې کارونه شوي دي، قدمونه پورته شوي دي، د لوی سرانوي سره د سترې محکمې سره د نورو ارګانو سره جلسات لرو او یو توافق ته هم انشاءالله چې وبرسېږو، رسېدلي یو چې متفقا دغه کار وشي چې دغو پلیدې پدیدې په مقابل کې ټول سره یو شو او دغه د بین یو شو. خو منتها فساد په افغانستان کې
یعنی په دې کې شک نشته دی، هیڅ د تردید ځای هم نه دی چې نهایت زیاته دی. نو دا ټول چې ملت او دولت لاسونه سره یو نه کړي دې فساد ورکول ممکن نه دي. خو یو څه تاسو وایئ چې تاسو لاسته راوړنې لرئ، په تېرو 10 کلونو کې ګڼې لاسته راوړنې لرئ. کله چې نړیوال ادارې سازمانونه راپورونه خپروي، افغانستان بیا هم ماغه خپل کچه کې فساد ساتلی دی، نه راټیټېږي او بیا هم هنوز لوړېږي. دلته ستونزه چیرې ده؟ نو یا ویلی شو چې ستاسو هڅې ګټه نه لري یا هم نور دلایل دی چې موږ نه پوهېږو؟ داسې دی چې دا فساد صرف په افغانستان کې دی، په ټوله افغانستان دنیا کې شته دی. خو د ټولو په اتل هغو مملکتو کې چې اوس یې فساد صفر ته رسولی دی لکه مالزي، سنګاپور، بعضې نور مملکتونه او تقریبا 50 کاله مبارزه کړې ده. داسې نه چې دا د یوې ورځې د یوه کال یا د 2 کالو یا 3 کالو کار دی. نو دا به ورو ورو سره موږ هم خپل هغه کوم امکانات چې د موږ سره موجود دي کوشش مو کړی دی، زحمت مو ایستلی دی او تر یوه اندازې پورې مهار شوی دی، ځکه چې تاسو هغه د شفافیت بینالمللي هغه ګزارش ورته چې 9% په افغانستان کې یو څه راټیټ شوی دغه فساد. نو بیا به هم کوشش کوو، اما بیا هم زه دا وایم چې د ملت او د دولت د دواړو همکاري چې سره نه وي د فساد د مبارزې په مقابل کې چې سره یو نشي د فساد به ورک نشي. که مشخصا هسې دغه اورېدونکو ستونزه چې په کلک مې ولیدلې په هرات ولایت کې خلک ویل چې کله چې مراد دولتي دفاتر و دولتي ادارو ته مراجعه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر څو چې پیسې ورنه کړي کار یې نه اجرا کېږي. د دغه ادعاو څومره تاسو ویلی شئ سمې دي یا ناسمې دي؟ زه په دې رابطه باید ووایم چې د کارمندان یا مأمورین د دولت هم ممکن په بعضو ځایو کې مقصر وي، د خلکو نه پیسې وغواړي، هغه کار یې ورته نه انجاموي. اما دا هم درته ویلی شم چې کله کله ملت هم مامور دولت دې ته مجبوروي چې هغه یو غیر مشروع غیر قانوني کار په هغو باندې کوي، مامور دې ته وادار کوي چې پیسې ورته پیشنهاد کړي. ډېر کارونه دغه شی دی. مثلا مثال په توګه مثال درته وایم، لنډ مثال درته وایم. مهرباني. ترافیکو ته ځي، جوایسیر اخلي، جوایسیر اخلي. هغه کار یې موږ ساده کړی دی، په 3 ورځو کې جوایسیر ورکوي. خو دی دغه تکلیف په ځان باندې نه ګالي چې دی لاړ شي شعبه په شعبه باندې وګرځي، هغه مراحل یې طی کړي، یوه نفر ته یا $100 ورکوي یا $200 ورکوي یا کمیشن کار ته ورکوي یا یې مامور ته ورکوي چې زه نه ځم خو د ما کار راته اجاق راته رایولم. یا بعضې نور داسې کارونه دي چې هغه غیر قانوني کارونه دي او دغه خپل وخت یا نه ضایع کوي یا دغه حوصله نه لري. په دې کې مامور مجبوروي چې مامور ته پیسې ورکړي، هغه خپل کار په باندې انجام کړي. دا بیا د ملت په دې کې هغه مقصر دی. او بعضې دا هم درته وایم د دولت مامورین به کله کله د یوه نفر کار نه کوي چې دې مجبور کړي چې پیسې ماته راکړي. مننه. ښاغلی سعادت، لکه څنګه چې د دواړو دوستانو دې ته اشاره وکړه چې تر ډېره ملت هم ګرم د اداري فساد پر ضد مبارزه کې همکاره نه دي. تاسو باور څه ده ملت رښتیا هم اداري فساد خوښي کې همکاري نه کوي که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز صاحب، تاسو وکیل صاحب او استاد ته همداشان قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. که سپینې خبرې وشي همداسې ده. ګورئ، کله چې دا در سره منم چې د قانون عملي کول، د قانون پلي کول د حکومت دنده ده، حکومت باید لومړی رول په دې کې ولوبوي، خو خلک هم باید هغه قانون خو په ځان باندې عملي کړي که نه. یو مثال تاسو ته درکوم. تاسو که خارج هیواد ته ولاړ شئ، زموږ اکثر افغانان چې خارج هیواد ته ولاړ شي، د خارج قانون د پردي هیواد قانون چې څنګه ایرپورټ ته داخل شي یا د افغانستان ایرپورټ نه وي اوچت شوی هوایي ډګر نه هلته کوز شوی نه وي، ټولو هغو قوانینو ته یې غاړه ایښې وي. دلته چې د خپل هیواد ته راشي د خپل قانون نه عملي کوو. ګوره، یوه معمولي خبره، یو عادي لرګی یا کاغذ به په بل هیواد کې بې ځایه ونه تري. د پردي هیواد قانون ته موږ دومره احترام کوو چې وړیکې غیر قانوني چاره هم نشو کولی. دلته که د افغان دولت افغان دولت څومره هڅو کې بریالی و، هڅې رښتینې رزم تاسو ټولو خبره ده. دلته غلم وایي چې غل دی، د کور والام وایي چې غل دی. لومړی مقصر دغه حکومت دی. عوام خو به رشوت ورکوي، حکومت یې ولې واخلي؟ عوام خو به دا په حکومت تر ډېره قانون ورته معلوم نه وي که نه. په عوامو کې خو بېسواده خلک بیخي زیات دي که نه، خو په حکومت کې خو په مامور کې خو بېسواده سړی نشته که نه. یو څوک چې حکومت ته مامور ته رشوت ورکوي، مامور یې ولې واخلي؟ د قانون نه خبر ده، د جزا نه خبر ده، د اساسي قانون نه خبر ده، د اسلامي قانون نه خبر ده، د جامعي قانون نه خبر ده. نو مامور صاحب تا ته چې زه رشوت درکوم، زه بېسواده یو څوک، یعنې هغه تګلارې چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره غوره کړې دي هغه ګټورې
ګټورې نه دي هغه سمې نه دي بیخي نه دي سمې عزیزي صاحب. په یوه ځای کې د اداري فساد شوی و، درغلۍ شوې وي. کله چې هیات ورغی د درغلیو د سپینوي دپاره هیات هم ورته ویل چې ما ته په دې کې څومره روپۍ راکوي چې زه دغه فیصله ستاسو په ګټه وکړم. ګورئ د چارواکو کې اکثره داسې په درغلیو باندې مخته دي. تاسو یقین وکئ چې اوس اکثره خلک حکومت ته په دې نیت باندې ځي چې هلته کوم ځای کې یوه وظیفه واخلي چې د تنخې تر څنګ د نورې د بډو رشوتونو له لارې پیسې زیاتې وګټي. په دې نوم نه ورځي چې د لا 100,000 افغانۍ چې دي هغه به د دوی بسنه وکړي. که دغه لا 100,000 په نوم دوی ورته دوی دا وظیفې نه کولې. اوس داسې وظیفې دغه خلک سره لټوي چې په هغې کې پروژې وي، په هغې کې د تدارکاتو ریاست وي یا نور ریاستونه وي. د دې دپاره دوی داسې کارونه کوي. بله خبره دا چې ګورئ دغه نړیواله د شفافیت د نړیوالې ټولنې چې کوم ریپورټ خپور کړو نو دا به نیم دروغ در سره ومنو. کندهار کې چې خلک وایي، د هرات کې چې خلک وایي، د خوست په د ټول افغانستان کې د ټول خلک دروغ وایي چې په قضایه ادارو کې رشوت شته دی. ما ته د دا حکومت یو سم مسؤلیت راکړي. داسې ډېرې بیلګې به موږ ورته وښیو چې دغه بیلګې دي. نو په دې سره ویلي چې افغان حکومت اصلا د اداري فساد پر ضد مبارزې ته اراده نه لري. ګوره اراده شته دی، د اراده ډېره کمزوري ده، باید دا ډېره قوي وي. دلیل څه ده ولې کمزوره ده، ولې دې ته اراده نشته، ولې حکومت ویریږي د لوړو کسانو نه، د وسلوالو نه، د ټوپک سالارانو نه یا د نورو زورواکو نه. والله دا حکومت ویریږي. قاضي صاحب ویریږي، پولیس صاحب ویریږي. ځکه ویریږي چې هغه چې نن که دا اقدام وکړي، یو څوک یې په ګوته کړه، سبا ته د دې پولیس د دې قاضي چې د رشوت کې هم ککړ دی د دې مسؤلیت اخلي بیا نه ویلېږي، که بډې واخلي بیا نه ویلېږي. یو خو په بډې رشوتو کې ځان ته ګرم دی چې بډې هم خوري رشوت هم اخلي. بل دا چې قاضي یا پولیس یا چارواکی د یوه غټ رشوتګر په وړاندې د مفسد په وړاندې چې اقدام نشي کولی ویریږي. څنګه ویریږي؟ داسې ویریږي عزیزي صاحب. ګورئ د قاضي یا د پولیس یا د بل څارنوال شاته مسؤلیت، امنیتي مسؤلیت چې دی هغه نشته دی، کمزوری دی. که چېرته قاضي ته، پولیس ته، یو بل څوک هغه پرېکړې کوونکي ته یا داسې امنیتي مسؤلیت ورکړل شي چې که تاسو په دنده کې وئ یا نه وئ، ستاسو د بچیانو، ستاسو د کورنۍ، ستاسو امنیت خوندي دی. هغه کس چې تاسو پرې حکم کړی دی هغه به تاسو ته زیان ونه رسوي. نو دلته ستونزه چې خوندي فضا باید امنیت چې تاسو وویل چې دا اول باید فساد له منځه یوړل شي بیا امنیت رامنځته شي، که نه اول امنیت باید رامنځته شي بیا فساد له منځه. اصول له مخې عزیزي صاحب ګورئ ټوله پړاو هم په یوه چا نه شو ورچولی. دلته هغه کسان چې حکم صادروي هغوی ته باید امنیتي مسؤلیت ورکړی شي. هغه باید ونه ویریږي، هغه باید په جرأت سره خپله پرېکړه فیصله وکړي. بله دا چې حکومت باید په د خپلو قوانینو کې سخت جدي وي. حکومت که چیرې د خپل چارواکي، د خپل لوړپوړي چارواکي دا قانون ته وسپاري، په دې 100 په زرو باندې دغه قانون عملي کوي، د نور عوام خلک خپله ویریږي. عوام خلک باید څه وکړي؟ نو عوام خلک باید دا ونه کړي که نه چې هر څه د حکومت په شا ور واچوي که نه. عوام هم د هغه وطن دی، د هغه هېواد دی، هغوی خو هم باید رشوت ورنه کړي. یوه خبره به درته وکړم عزیز صاحب. ګورئ په یوه ځای کې خلک نارې وهي چې رشوت دی، رشوت دی، رشوت دی. څوک داسې تکړه خلک پیدا شول چې هغې ووایي چې دغه ثبوت، دا په دې ثبوت، په دې ثبوت سره، په دې ثبوت سره پلانکي رئیس مامور زما نه رشوت اخیستی دی. باورمند یاست که څوک اسناد وړاندې کړي، شکایت وکړي، هغه ته رسېدنه کېږي، هغه بیا مسؤول پاتې کېږي. تر یوه بریده پورې که څوک داسې قوي شواهد ولري، یوه بریده پورې به عمل پرې وشي. خو که څوک قوي شواهد ولري، په داسې نظام کې چې په فساد کې ډوب وي او نړیواله ټولنه همواره وایي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړ په فساد کې ښکېل دی، نو باورمند یاستئ که څوک اسناد وړاندې کوي ادارې ته، د اداري فساد مبارزې اړوند ادارو ته، فکر کوئ چې هغه ته ستونزو ته به رسېدنه کړي او شکایت به سملاسي که چیرې دغه شکایت چې د خلکو له خوا نه حکومت ته وړاندې کېږي دغه شاته یو قوي قومي یا بل څوک زور ځواک ولري، بیا به یوه بریده پورې نتیجې ته ورسېږي. که نه د اداري فساد پر ضد چې د کومه نوې اداره جوړه شوې ده، په دې کې ډلۍ دوسیې پرتې دي، کسه څوک قضاوت نشي پې کولی. دغه چارواکي په څارنوالۍ خبرې ته راګرځو چې دلته ملت که همکاري وکړي، که دولت رښتینې اراده ونه
لري د اداري فساد پر ضد مبارزې ته بیا هم بې ګټې ده. بالکل همداسې ده، خو دلته د دغې مصیبت دپاره هم خلک هم دولت یعنې په ګډه سره باید کار وکړي. که یوه غاړه یې وکړي بله غاړه یې ونه کړي بیا هم نتیجې ته نشي سره رسېدلی. مننه کمال صاحب، لکه څنګه چې په ویډیو کې مې ولیدل چې په هرات ولایت کې ځینې ښځو شکایت کوله چې ادارو ته ورځي نو هغوی توچ پیسې ورنه کړي، بډې ورنه کړي، کار یې نه اجرا کېږي. نو له همدې پلوه جرګو ته مخه کوي، د دودیزو جرګو له مخې خپلې ستونزې هواروي. دلته څومره ویلی شو چې دغه جرګې دغه دودیز یا دغه فساد چې په نظام کې دی دغه بدې پایلې به یې څه وي، او نظام یا دغه حکومت یا خلکو ترمنځ د خلکو او نظام ترمنځ واټن په رامنځته کولو کې څومره مرسته کولی شي؟ واټن خو بې دغې رامنځته کړی دی نظام. تاسو ګوره چې ولس هم ناراضه دی، همدغه ده چې په اداراتو کې فساد شته دی. مګر موږ دفتر له خپله شخصا داسې ادارې هم شته چې واقعا پکې نشته دی. موږ داسې ادارې شته دی چې شته دی پکې، مګر داسې ولس شته چې خپله رشوت ورکوي، داسې ولس شته چې مړ هم کې نه یې ورکوي. مګر دا ده چې مشکلات ما ته مخکې ویل چې عمده دي تر څو پورې مصلحت نه باید لرې شو، مسلکیت ته راشي، مسلکي خلک په ادارو کې راشي. ټول مصلحت باندې راځي. دا اوس کوم نظام چې د پیلي آینده دپاره کار کوي دا ټول مصلحت روان دی. دا ټول ناروا ظلم دی د ولس سره، د ځوانانو سره. ظرفیتونه لرو مګر ادارو ته نشي. تاسو وایئ چې د اداري فساد یو لوی لامل په ادارو کې د ظرفیت نشتوالی. بالکل د قانون تطبیق پکار دی او په ادارو کې ظرفیت پکار دی. یو فکر کلتور ظرفیت رامنځته نه شي د اداري فساد پر ضد دغه هڅې چې روانې دي. دا سیستم اوس مافیایي شوی دی. تاسو ګوره د غصب او نور مسایل زیاتره په پیسو باندې هغه ځمکې اخیستل دغه ډېر جنجالونه سړی ووژنه بېرته پیسو باید ځان خلاصول، دا ټول مسایل تر هغه پورې چې دغه خاص او څو محدوده خلک چې لري او د ټول افغانستان یې کور کړی دی په شمول د بهرنیانو، د دې نه څنګه ځان وباسي. دې دپاره یو قوي لاندې باید پروګرام جوړ شي. که د ولږ هم سړی مړ کېږي خو حرکت باید وکړي. حرکت د حق دپاره وکړي، د وطن دپاره وکړي، د ولس دپاره. حرکت چا کې دی؟ دا حرکت چې ولس د وکیل سره یو نشي، وکیل هم وټسو که ښه و که خراب و، د بل ځای نه نه دي راغلي. که ووایي چې ملای کې راکته شوي هغه هم نه دي، که ووایي چې د امریکې نه راغلي هغه هم نه دي. خو د همدې افغانستان دی، چا ورور دی، چا ترز دی، چا ګاونډی دی، چا هېوادوال دی، همدا شی دی. خو دې کې به څه ښه او خراب هم وي، مګر ټول سړی باید ونه وایي چې دا داسې دی. خو د دې دپاره که فساد پر ضد باندې مبارزې اداره، خو دا ضرور نه ده چې سیاسي برخورد یا برخورد دپاره یو کاغذ راوباسي چې پلاکېټ فساد ته اجرات وکړه، کار وکړه، دا مشکلات پیدا کړه. وزیر دا هم باید همکاري ورسره وکړي. کوم ادارو کې چې خپل فساد لري باید دا ورته ورمخکې. یعنې فکر کوئ تر اوسه د اداري فساد پر وړاندې کومه مبارزه چې روانه ده دا سیاسي اړخ لري؟ نه، ما ته څه ویل دا خو پاسې زموږ هره اداره که پارلمان نه شروع کړي دولت ادارې که بل ځای دا څوک چې یو چغه کړي هغه د مطرح کېدو دپاره عملا کار پکار دی. ویلو باندې نه کېږي. افغانستان کار ته ضرورت لري، ادارې جوړول کار ته ضرورت لري، ویلو ته ضرورت نه لري. هر سړی به ښه داسې ملا به کښېني مګر خبره یې د کوي خبرو باندې شی نه کېږي. دا تر څو پورې چې هغه خپل ایمان خپل وطن پرستي دا سړی په نظر کې ونیسي، 20% دوی ونیسي هر افغان والله چې دا وطن تر میاشتې پورې جوړېږي. او که نه دا به وګورئ چې همدغه بهرنیان به وي دوی به هم نور همداسې غلي کښېني ولکه لاس وخوځي. دا چارواکي به هم دا کومه چې ځان دوی خوا کوي دا محاصره کېږي او دا به همداسې انحصار شي. اوس دغه خوځښت پوښتنه رامنځته کېږي چې دغه خوځښت باید له چا نه پیل شي؟ دا خوځښت د ما نه، د تا نه، د ډاکټر صاحب نه، د رئیس صاحب نه، د ټولو نه باید پیل شي. خپل افغانانو نه باید پیل شي. په منطقه کې هغه څوک چې مشکلات لري په راس کې هماغه ته هر ولایت کې هر منطقه کې خلک یو خپل مشر لري، یو خپل پوه سړی لري، شخص لري، باید ودرېږي ورپسې کښېني چې راځئ څه وکړو سره. 15 دقیقې 10 دقیقې د مشوره وکړي چې دغه 100% 80% شخصي د خپل وظیفه یا اجرات کوم یا مثال وظیفه کوم دغه شخصي ګټې کوم، دغه 20% 10% د وطن د خاطر د خیر په باره کې راځي یو حرکت وکړو. راځي څنګه وکړو چې فساد ورک شي. یو منطقه کې دغه ریاست کې فساد دی، راځي چې یو 100 نفر وشو دغه سړی په زور وباسو. اوس ټول خلک په افغانستان کې له فساد څخه په تنګ دي او نارې وایي چې د اداري فساد خلکو ستونزې ډېرې کړي، خلکو ته ناامنۍ رامنځته کړي، دغه ټولې ستونزې زېږنده تر یوه حده د اداري فساد بلل کېږي. دغه حرکت ولې نه رامنځته کېږي لکه تاسو چې وایي چې دغه حرکت توکل په خدای ما چې خپل اندازې پورې چې په حیث د یو افغان یو مسلمان چې مسؤلیت لرم په حیث د خپلو معقلینو ته
ما چې هر څونه هغه زه د وکړې داسې لاره پیدا نه کړه چې زه لاړ شم کوم ادارو نه د کوم ساحې نه شروع وکړم چې د فساد په ضد باندې خلکو د حق رسېدو په هکله باندې باید څنګه ورسېږي او څنګه دا مشکل حل شي ځکه سیستم تر څو جوړېږي دا سیستم ډېر وخت غواړي دا قانون چې تر څو تطبیق کېږي دا ډېر وخت غواړي تر څو ظرفیتونه رامنځته کېږي وخت غواړي خو د دې لپاره په منطقو کې په ولایتونو کې هم برنامې د دوستانو سره ما شریکې کړي دي روانې دي انشاءالله نږدې وختونو کې به یو حرکت وکړو چې هغه ما په خاص اهدافو کې د فساد د ورکولو د فساد په ضد باندې باید څنګه وکړو دا زما حق دی د ادارې مې حق دی دا چا حق دی موږ دا چې خلکو د منطقې د حق اخیستلو تر اوسه پورې چاته حق نه دی ورکول شوی حق اخیستل شوی دی څنګه کولی چې موږ خپل حق د منطقو د خلکو واخلو دغه دپاره او د ځوانانو د حمایې دپاره کېږي نه ورکول کېږي مننه هغه کوموالي ولنډه دمه په واخلو بحث مو دوام لري ماتیا مو وکړئ بیرته راګرځو قاضي صاحب لکه څنګه چې د هرات لکه مخکې مې چې وویلې تکرار څو ځله چې هرات اوسېدونکي له فساد څخه سخت په تنګ شوي دي او غږ ډېر اوچت شوی دی دلته دغه دوسیې چې تاسې ته رسېږي تاسې یې لوی سرانوالۍ ته سپارئ د نور څېړنو لپاره څومره تعقیبېږي او څومره بشپړېږي دغه ستاسو دغه کار چې کوئ څومره پایله ورکوي یا ثمر ورکوي ما خو مخکې ما درته وکړي تنها هرات نه دی چې هلته فساد په هرات کې شته په نورو ولایتو کې نشته زه هم په سر تا سر د افغانستان کې فساد موجوده او د دې غږونه په هر ځای کې پورته شوي دي او خلک د دغې پدیدې نه په سطوح باندې رسېدلي په دې کې هېڅ شک نشته دی په دې رابطه زه درته وکړم چې بعضې دوسیې چې زموږ ادارې جوړوي هغه کوم صلاحیت چې زموږ ته یې راکړی دی کوم صلاحیت چې زموږ د ادارې دی یا زموږ دغه مسؤلیت موږ لرو موږ هغه خپل انجام کړی دی اما موږ داسې نشو کولی چې هغه بیا تحقیق هم د هغو نه وکړو بیا هغه حکم هم په هغو باندې صادر کړو بیا یې بلې مرجع ته لیږو چې هغه په دې کې شک نه دی چې بېثمره ده داسې هم نشو ویلی که داسې بېثمره شي بیا د موږ د ادارې موجودیت ښه دی که داسې بېثمره شي بیا د څارنوالۍ موجودیت ښه دی که داسې بېثمره شي بیا د محکمې موجودیت ښه دی په دې کې شک نشته خو بیا هم داسې وایم چې هغه امید چې خلک لري یا هغه آرزو چې خلک لري هغه توقع چې خلک لري په اندازه باندې کار نه شي ولې نه شوی خو نه هغه یو سلسله مشکلات واقعا شته دي لکه مخکې چې نه دي موږ په اداره کې په مجموع کې درته ښایم چې بعضې مصلحتونه په نظر کې نیول کېږي بعضې مثلا هغه قدرت دی یا مثلا توپک سالار دی یا بل دی یا یې زور نه ورته رسېږي یا بله کې یا هغه تهدیدوي لکه مخکې چې د بعضې مامورین د دولت مسئولیت لري نشي کولی دا کار وکړي اوس مثلا زه یو کار کوم مثلا یو قاضي یا یو څارنوال یا د موږ د ادارې یو کسان د څه مسئولیت لري تر څو پورې چې امنیت په افغانستان کې تأمین نشي مامور مسئولیت ونه لري نو نشي کولی چې هغه په جرأت باندې خپلو کامو ته دلته بیا دغه فساد خپله د امنیت چې ده د خپل ناامني چې د خپله د دغه فساد زېږنده ځکه چې فساد ډېر شوی د خلک له نظام څخه واټن نیولی دلته ناامنۍ رامنځته شوې نه زه داسې وایم چې نه اول امنیت مقدم دی که چیرته امنیت په نظام کې مستقر وي بیا فساد اداری خود به خود کاهش پیدا کوي که چیرته به امنیتی وي هر مامور هر څوک هر څه کار کولی شي څه برابر باندې وکړي څوک نه محکمې ته کش کولی شي نه مې څارنوالۍ ته کش کولی شي په خپل ځان باندې متکی دی ما نظر دی چې اول امنیت ډېر مهم دی که امنیت موجود دی د نور مسایل خود به خود حل کېدلی شي دلته اوس که داسې وپوښتو چې دغه هڅې چې تاسو تر اوسه کړې دا لس کلنې هڅې هغه هدف چې تاسو ټاکلي و ځان ته رسېدلي ته کومې کچې پورې رسېدلي یاستئ ما خو مخکې هم عرض درته وکړي چې دغه فساد په ټوله دنیا کې یعنې اهداف شته موجود دی رسېدلي یاستئ یعنې داسې نه چې موږ خپلو اهدافو ته نه رسېدلي اما لکه موږ چې غوښتل چې باید وشي هڅې نه دي شوي دلته بیا هماغه ستونزې چې د قانون نه تطبیق نه امني او باسې د قضایي خوندیتوب دقیقا که قانون یکسان په افغانستان کې تطبیق شوی وي د ستونزې ما بین نتلري په بعض اشخاص باندې قابل تطبیق دی په بعض باندې بیا هغه نه تطبیقي که چېرته یو مامور عادي مامور وي هغه په رشوت باندې لګي هغه په 15 کاله په 3 کاله حبس باندې محکوم کیږي او که چېرته یو څوک وي چې هغه قدرت ولري توانایي ولري یا مثلا زور ولري په هغو باندې بیا قانون نشي تطبیق کولی هر کله چې قانون په ټولو اتباع د افغانستان باندې په یوه شکل سره تطبیق نشي دا فساد به همدغسې ادامه کوي د اداري فساد پر ضد مبارزه کې هغه لوی خنډ چې ستاسو پر مخ کې اوس دی د اداري د فساد پر ضد تاسو مبارزه ټاکنې کړې ده هغه څه دي یوازینی لوی لامل ما مخکې عرض درته وکړي چې یو تعداد زورمندان دي یعنې واقعا چې په هغو باندې د دولت او د حکومت زور نه ورته رسېږي
ویني چې هغه خلاف د قانون کار کوي، هغه مځکې غصبوي، هغه په قراردادو کې لوی پیسې خلي، هغه موږ نشو کولی چې مثلا د هغو په مقابل کې یو جدي تصمیم ونیسو. دغه د موږ د ادارې کارونه دا باید د دولت رهبري باید دا کار وکړي، دا زعامت باید دا کار نه وکړي، دا باید سره دا کار نه باندې وشي. موږ په اداره باندې ستاسو دلته بیا مسؤلیت یا دنده څه ده په داسې قضایاو کې؟ د موږ مسؤلیت خو همدا دی چې د موږ اداره چې جوړه شوې چې د همدغې اداري فساد په ضد باندې باید مبارزه وشي او دا باید ختم وشي. نو موږ هم تو اندازه پورې مکلف یو چې هغه توان و قدرت موږ لرو. هر چې موږ په توان قدرت کې دي هغه موږ نه سپمولي، هغه خپل کارونه موږ کړی دي، اما بیا هم د سلسله پسولي کې بیا هم موافق نه کامیاب نه یو. مننه ښاغلی قاضي صاحب. ښاغلی سعادت، لکه څنګه چې هغه ستونزه چې ښاغلي قاضي صاحب یې اشاره وکړله چې بعضې ستونزې شته دي د اداري فساد پر ضد مبارزې پر سر چې دا پروسه یې ټاکنې کړې ده او مخه نیسي په بعض مواردو کې. دلته لومړی کار باید له کومه ځایه پیل شي تر څو د اداري فساد جرړې وایستل شي او حداقل دغه فیصدي چې د فساد په افغانستان کې ده دې کچه راټیټه شي. ګورئ دلته د اداري فساد پر ضد د کومه اداره چې جوړه شوې ده دغې هم د خپل اسناد په سیاسي لحاظ ساتلي دي. کله چې انتخابات را نږدې شي دوی به هم بیدار شي، ځکه چې هلته به سیاسي ګټه وکړي. دا مثال معنا ورکوي لکه یو زمیندار چې خپل حاصلات ساتي کله چې د هغې حاصلاتو قیمتي راشي نو مارکیټ ته یې وړاندې کړي. اوس د ځنه چارواکي هم همداسې دي، غلي دي چې څومره انتخابات را نږدې کېږي دوی قانون ته ورنږدې کېږي. ګورئ ځان خلکو ته ښیي چې مونږ خو داسې کوو. د 10 کاله د 8 کاله د څو کاله چې تېر شول دې وخت کې تاسو چېرته وئ؟ اوس وایي چې مونږ سره دومره دوسیې دي لویې څارنوالۍ ته مو رسولي دي. خو یا لویې څارنوالۍ سره کښېنه یا لویې څارنوالۍ مونږ تا ته وایو چې ته خو هر وخت پړاوې په هر څوک په تا باندې کوي. دا که زیان دی دا اداري فساد د لویې څارنوالۍ تاسو ته وایي چې دومره دوسیې مو درلېږلې دي تاسو څه پې کوئ؟ نو نه دلته میز ته راځئ مونږ ته چې مونږ تاسو سره سپینې خبرې وکړو، خو دا خلک چې پړه په درې باندې اچوي خو د دې په دې خبر ځواب خو ووایئ که نه. یوه بله خبره دا چې ګورئ د فساد بل مثال تاسو ته وایم، تاسو ولایتونو ولسوالیو ته لاړ شئ، هلته حاضر پولیس یا امنیتي کسان هم وګڼئ چې څومره دي او هغې تشکیلات هم وګورئ. د هغې موټرو تیل عیشای بته چیرته ځي؟ ګورئ ځینې خاص کړی دي چې هغه خپلو جیبونو ته سره اچوي. بله خبره کله چې کوم فسادګر په فساد باندې کیر شو همدغه نور چارواکي دي چې بیا یې قضیې ته پولیس ته د نورو ته ټلیفونونه کوي چې پرېږده دا داسې دي دا داسې دي. نو تر څو پورې چې دغه اساسي قانون چې د اسلام په چوکاټ کې جوړ شوی دی د افغانستان د رواجونو عنعناتو مطابق جوړ شوی دی دا عملي نشي که نه مشکله دی. طالبانو ولې فساد په خپل هیواد کې ورخ کړی و؟ هغې خپل د دوی قانون چې و هغه یې عملي کولو، په یوه باندې به عملي کړل سلګونو زرو به عبرت ترې واخیستو. ګورئ دلته خو په چا عملي شوی دی؟ خو په لږو کمو خلکو باندې عملي شوی دی. دا قانون دی عملي شي د دغې قانون د عملي کولو دپاره د کوټلې ګامونه پورته شي. نه د اداري فساد پر ضد مبارزې ادارې جوړولو ته اړتیا شته دی، نه خاص ځواک ته اړتیا شته دی، نه بیا دې ته اړتیا شته دی چې بل څه وشي. او دلته به نړیوالې ټولنې ته موږ دا پیشنهاد وکړو چې نړیوالې ټولنې که تاسو موږ سره نور مرستې کوئ مننه مو کوو، خو د حکومت سره دا مرسته هم وکئ. ملګرو ملتونو په کوم هلته په ملګرو ملتونو کې د اداري فساد یا د جرمونو پر ضد اداره شته دی، هغه د راشي یوه څانګه دې په افغانستان کې جوړه کړي. کله چې په یوه چا باندې ثبوت شوه چې دې فساد کړی دی درغلي کړې دی، نه د افغان حکومت خبروي نه د بل څوک خبروي، افغان حکومت سره د یو تړون امضا کړي نو ډایرکټ د په هغې باندې اقدام کوي، هغه د نیسي. فکر کوئ باید په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد یوه درېمګړې اداره یعنې بهرنۍ نړیواله داسې اداره چې هغه د هېڅ چا نه ورنه ډار شي. دلته چارواکي د ډېرېږي له ځینو کسانو نه، نو د خاص اقدام کوي. دلته د اعلان کوي چې دغه نفر چې دی په اداري فساد کې کړ دی دا ممنوع الخروج دی. که چیرې په خارج کې وي انټرپول پولیسو ته دا وایي چې دا دې راونیسي. دلته چې نړیواله ټولنه داسې مداخله ونه کړي زما په نظر همدا زورواکي غدران چې دي همداسې به په موږ تاسو باندې زور وي، همداسې به دوی خپل ژوند جوړوي، زموږ د غریب ولس ژوند به همداسې تباه او برباد وي. تاسو ته یو مثال درکوم. ګورئ په دې بازار کې په دې ولایتونو کې په دې کابل بازار کې وګرځئ چېرته یو پارک شته دی؟ له ولسوالیو له ولایتونو ستړي ستومان خلک راشي په اداره ګرځي کار یې نه کېږي. هغه دما چېرته وکړي؟ جوماتونه هم زموږ د کابل جوماتونه هم بند وي.
ګورئ هلته یې ملا صاحب نه پرېږدي دا دمه چېرته وکړي د هوټل وسو ته کتم نه لري چې هلته شپه وکړي ګورئ دا فسادګر دي دا چارواکي دي چې دوی هغه پارکونه هغه ځمکې دوی ونې وې خپلې شهرکې په جوړې کړې غیر قانوني شهرکې هغه زما پارک چېرته دی زما ستړی ستومان ورور رغلی ورور چېرته کېدي نو مونږ د چا د شهرک خلاف نه یو مونږ په پاکستان کې په ایران کې د ادیرو شهرکونه جوړ کړل دومره مړي مونږ ورکړل چې کسان دوی یا یوه ادیره دلته د شهرک نه څو ځلې لویه وي دلته مو شهرکونه پارکونه دغو غدرانو راونیول نو حکومت مونږ در سره سل ځلې همکاران یو د طالبانو حکومت و د دوی قانون و ویل چې ګیرې پرېږدئ دومره ګیرې مو پرېښودلې وې کله به چې پوهنتون ته تلو ویل چې لونګۍ وهئ زه راځم ستاسو خبرې ته راځم کله چې به مونږ پوهنتون ته تلو په خلطه کې به لونګۍ راسره وه چې فاکولټې ته به داخلېدو لونګۍ به مو وهله ګورئ د دی قانون مو عملي کول اوس حکومت ستاسو قانون منو او چارواکو ستاسو قانون منو خو تاسو خو هم د خپل قانون عملي کوئ که نه دغه کوم چې په قانون ته پړ دی دغه پړ خو ماته محکمې ته راوله یعنې ستونزې حل یوازې د قانون په حاکمیت کې زه یې تر ډېره په دې کې بولم چې دا قانون ده مونږ ورسره منلی ده لویې جرګه وه هر څه وو خو چارواکیه چې ته د خپل ځان نه قانون نه عملي کوې نو ماته څنګه وایي چې عملي کمال صاحب لکه څنګه چې مخکې قاضي صاحب ویلي تر څو چې امنیت ټینګ نشي فساد پر ضد مبارزه هغسې چې تمه دغسې مبارزه نشي کېدلی تاسو څه وایاست چې تر څو چې فساد له منځه ولاړ نشي فکر کوئ چې دلته امنیت ته زمینه برابره شي ځکه چې اوس دغه فساد چې خلک واټن نیولی له نظام څخه او ډیری همدغو ستونزو په نظام کې چې ستونزې دي همدغو بې عدالتیو همدغه فساد له امله د مخالفینو لیکو ته اوښتې دي بالکل اول خو مهم دا ده چې جنګ او د همدغه نه چې امنیت نه راځي مشکلات هم دا دي چې خلک مجبوره شوي دي او تعداد خپله منطقه کې مثال یا پیسې اخیستل شوي یا ظلم زیاتی په شوی د حکومت نه مجبوره شوی تللی مخالف سره ولاړ دي خو هغه به څنګه امنیت راشي تر هغه پورې چې دا راکېنول چې سولې دپاره سوله ورسره وشي او کله چې سوله راغله امنیت به خپله راځي امنیت چې راغلی فساد به خپله ورپسې ورکېږي فساد چې خپله ورشي تعلیم خلک به تعلیم یافته شي مکتبونو ته به ولاړ شي همدغسې به اقتصاد لوړ شي نو دغه کې اوس دا دی چې دا ډېر مشکله دی ځکه چې د دې دپاره په کار دا دی که مو وویل چې قانون تطبیق شي همدا چغې وخورو تر اوسه پورې چا تطبیق نه کېږي په ادارو کې به همدغسې خلک نه ځي چې هغوی نه تطبیق کوي پیسو دپاره به ملا ماته وي که چېرته ویل چې موږ ظرفیتونه راولو ظرفیتونو ته لاره نه پرېږدي هغه یې همېش شاته کړي دي په کار دا دی خلکو ته افغانانو ته چارواکي او که بې چارواکي په ولایتونو کې 1 لک 1 لک نه 10 زره 10 زره نه زر زر نه سل خاص د خدای د رضا دپاره خاص د دې وطن دپاره راجږده شي کېدي دغه حرکتونه سره شروع کړو په دې هکله باندې چې اداره کې څنګه سره راجوړ کړو اداره کې باید سره کم سړی راشي فاسد سړی باید څنګه ورک شي څنګه کولی شو د مظلوم حقدار ته ورسېږي نو دا په مطبوعاتو کې هم خواهش دی چې کوشش دا کړو منفیګري ډېره کړي که سړی وشروع کړي عین نیولې ځای ټپونه به ټول منفیګري وي که د پارلمان باندې وي که په حکومت وي په دولت وي په ولس وي په خارجیانو وي خو راځئ چې سره اصلاحات ته لاړ شو څنګه کولی شو دغه مشکلات دغه خالیګاه راډکه کړو خاص حرکت همدغه دپاره پکار ده او زما خپل همدغه لاره وکتله بله لاره نشته که منفیګرۍ کې ورباندې تعرضونه کوي او هم نه کېږي ځکه چې سند او مستند په ټولو کې خو خراب راځي نو خاص د خدای د رضا لپاره باید دا سړی په نظر کې ونیسي چې زه یو مسلمان دغه شی ماته ارامه دی زه باید که د ولږ مړ کېږم زه باید د خپل ولس لپاره آینده نسلونو لپاره زموږ یو بدبختي مطرح کړو ښاغلی کموال چې ولسي جرګې چې د خلکو استازیتوب کوي استازي دي ټول یو ځای راغونډ شوي تر وچ اتلانده ناستي تر اوسه ولې دغه فضا رامنځته نه کړه چې خلک دې ته وهڅوي چې د دري فساد پر ضد مبارزې ته زړه ښه کړي او یو موټی شي لکه څنګه چې تاسو وویل چې داسې یو خوځښت باید رامنځته شي د دې لپاره تاسو ګورئ په ولسي جرګه کې داسې نه دي چې د یو ډډې خلک دي او د یو مفکورې دي یو رقم تعلیم لري د یو پوهنتون نه فارغ دي هر سړی د مختلفو ولایتونو نظرونه او فکرونه دا شی لري وظایف معلوم دي چې نظارت دی او د خلکو شکایت رسیدګي ده او قانون تصویب ده په هغه کې موږ ملي مسایل ټول ګورو ګټې ملي که قانون دی او که نظارت دی او شکایت راځي هغه ګورو مګر دا چې دې کې هم داسې اشخاص به وي لکه مثال تاسو ګورئ چې زیاتره ادعاګانې خپله پارلمان وکیلان کوي چې فساد پکې
خو تر اوسه چا معلوم نه چې کوم ځای کې فساد دی چا واغسته چی شي دی واغسته یعنی فساد ناری کیږي فساد ریښه نه پیدا کیږي ګوره رهایش ته د ګوره هغه مظلوم باندې ظلم دی چارواکي چې چغې وخی فساد ته نه چا واغسته چا ته د ورکړي چا واغسته دي خو دا دغه د تبلیغات دي دا بیا سیاسي تبلیغات دي چې دا د یو ملک د خرابۍ لپاره نو ان شاء الله کوشش وکړو چې تر څو پر ښه اداره ولرو. قاضي صاحب اوس د اداري فساد پر ضد هغه مبارزه چې تاسو پیل کړې ده د نظام په کومه ډډه کې په ټیټه او که په لوړه کچه مبارزه روانه ده او کومه کېدلی شي ګټوره وي؟ زموږ په ټولو ساحاتو کې هم په ټیټه سطحه باندې په کچه باندې زموږ مبارزه روانه ده هم په لوړه سطحه باندې روانه ده. کوم مسئولیتونه چې زموږ ادارې ته سپارل شوي دي هغه هم په لوړه کچه باندې دي هم په ټیټه کچه باندې دي. لوړ فساد چیرته ده په ټیټه کچه کې په لوړه کچه کې؟ دا خو ټولو ته معلومه ده لکه مخکې چې تاسو د خپله ویډیو کې مو ولیده چې بعضې خلک چې دې ادارو ته مامورین دغونه یو پیسې او شی ځینې غواړي دا د یو او بله په لوړه سطحه د ما په نسبت باندې هغه لوړ فساد په قراردادونو کې دی چې قراردادونه وزیران لخوا یا د وزیران د خانکینی دغه شرکتونه چې ساختمانی دي یا سړکسازي دي په دغه کې واقعا په لوړه کچه باندې فساد په دې کې روان دی چې په میلیونو ډالر دا کته پورته کیږي. دغه خبره چې یا رشوت مبارزه هم ستونزمنه ده په دغه کچه په لوړه کچه یعنی واقعا د مشکلاتو سره یو څه مخامخ خو موږ د خپل اندازې پورې کوشش کوو چې د مخنیوي وکړو د موږ خپل کوم وظیفه چې موږ ته راسول شوي هغه موږ خپل کار انجام کړی. مننه قاضي صاحب. زمونږ د بحث وروستۍ پوښتنه به دا وي چې څه حل لارې باید ولټول شي تر څو په افغانستان کې د اداري فساد حداقل کچه راټیټه شي. په همدغه پوښتنه خپل بحث رانغاړو. ښاغلی سادات پلان ټوخي د ځواب ورکړئ. لومړی حکومت مسؤلیت لري چې د فساد مخه ونیسي خپل چارواکي اصلاح کړي دغه قانون عملي کړي له بلې طرف نه خلک هم باید د فساد په مخنیوي کې ډېر څه وکړي. مننه. ستاسو باور سره یو خو بیا پرون که هغه ته ورشم دغه د امارت و سفارت بله ورځ په دوی کوم ماشینونه ورکړي سیتامې وزارت ته هغه کې دونه ظرفیت نشته چې دغه وکاري په توبه کې نه پیدا کېږي هغه ماشینونه. په هلمند کې کار دی شفاخانه جوړي والي ورته بندوي ستونزې حل لاره سره ګوره هلته به داخله څوک کوي؟ ایران مستقیما مداخله کوي. د سلما بند جوړېږي نه پرېږدي ملکونه مداخله کوي. دا د یو په لوړه کچه چې وزارت ویم هغه کار عادتونه اوس په امریکا و چې زما دوه د اډې د ورکې دي چې پیسې راویستل شوي په افغانستان کې تا نه ستنه نه خطا کېږي څنګه ورکه شي پروژې راپورټ تللی دی چې دا تکمیل شوي د خلاص شوي د شی جوړ شوی د پیسې جوړېدل لوړه کچه هغه فساد دی. ستونزه حل لاره دی چې موږ په راز په ادارو کې یو ښه مدیر ولرو. مننه. او ستاسو باور؟ زه په دې عقیده یم چې یوې قوي سیاسي ارادې ته فوقالعاده ضرورت دی. عزم متین باید ولري قوي اراده باید ولري او دغه تطبیق د قانون یکسان په ټولو اطراف باید هغه موجود وي. نو موږ کولی شو چې په دغه رابطه باندې مبارزه وکړو. مننه کورودن. له تاسو درنو میلمنو او له تاسو لیدونکو مننه کوم چې زموږ د بحث ماتې هم وکړه. تر بیا هم پر پاک تکستن سپارم. الله مو این برنامه به کمک و همکاری مالی مردم ایالات متحده آمریکا از طریق اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID تهیه و نشر گردید. مسئولیت محتوا و نظریات موجود در این برنامه به دوش مؤسسه بین المللی کانترپارت نبوده و منعکس کننده نظریات اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا USAID نیز نمی باشد.